ګرانو زده کوونکو سلامونه نیکې له خدای دې وکړه چې ټول جوړ روغ تکړه اوسئ. تاسو به د صفحې د کتابچې په مخ وینئ چې د ضرب سوالونه دي. یوه اسانه طریقه په ریاضي کې د ضرب ده، مګر د دې دپاره ما دا سوالونه تاسو ته راوړل چې تاسو ته د څو ثانیو په ترڅ کې د دې حل در زده کړم. یعنې په ریاضي کې نوې طریقې وتلي چې دا طریقې سوالونه ډیر زر حل کوي، او هغه وخت چې تاسو امتحانونه لرئ، مثلا د کانکور امتحان یا بل کوم امتحان دی، د دې لپاره چې تاسو وخت ضایع نشي، د دو سریع طریقو نه باید چې په ثانیو کې سوال حل کوي، ډیر غټ سوال حل کوي، ګټه واخلئ. مثلا دلته موږ لرو 50,000 په 21 کې. د دې لپاره چې دا ډیر سریع حل شي او اسانه طریقه حل شي، تاسو زده کړئ چې 1,000 په 1 کوئ، بیا د 1 خانه ضربوئ، بیا د 10 خانه ضربوئ، او پس دونه چې هغه ضرب کړه، بیا د 10 خانه یا دوهمه خانه دغه دوه اعداد یو د بل سره جمعوئ. هماغه نتیجه درکوي چې تاسو په ډیر اوږده ټایم دا ضرب کړئ. 1,000 په 1 کې 1، 2,000 په 5 کې 10. دلته دغه فاصله پرېږدئ. 15,000 په 2 کړئ کې 9. 1,001. دا که تاسو عادي هم ضرب کړئ، دغه نتیجه درکوي، تاسو امتحان کړئ. مګر په څو ثانیو کې موږ تاسو وکولای شئ چې دا سوال حل کړو. اوس دوهم سوال هم د 1,000 ضرب په 1. 1,000 په 1 کې و، 9,000 په 3 کې و، او بیا 9 او 3 یو د بل سره څه کې و؟ جمع و. 1,000 په 1 کې 1، 9,000 په 3 کې 28. 9 او 3 څو کې؟ 9 او 3 چې جمع کړئ 12 کې. د 12 2 دلته لیکئ، هغه یو اصل چې دلته پاتې کی، یو اصل د دغه بعدي عدد سره جمع کی. او چې جمع په 1 شي کې 8، یعنی نتیجه هم شوه 2,821. مګر ډیر زر عمل کړ. بل عدد دی 1,40 ضرب په 21. موږ اول مخکې مې درته وویل چې 1,000 په 1 کې 1، 2,000 په 4 کې 8، او بیا 4 او 2 د 10 خانه یعنی دوامه خانه دواړه اعداد جمعي 4 او 2 کې 7، 821. تاسو یې ضرب کړئ، امتحان کړئ، عین نتیجه درکوي. دا له 1,000 په 1 دی. دا هم اول 1 په 1 ضرب کې، 8 په 3 ضرب کې، موږ لاسته راوړو چې 1,000 په 1، 8,000 په 3، 8 په 3 کې 40، او بیا چې 8 جمع دغه جمع کی، 8 جمع 3 کړو کې 11، یو یې واخلئ او دغه یو اصل یې واخلئ، د دغه بعدي عدد سره جمع کړئ، دا کې 15، 2,511 یې ځواب شه. دا چې ضرب کړو 1,000 په 21، عین عملیه په اجرا کوي. 1,000 په 1، 2,000 په 9 کې 2 په 9 کې 14، او 9 جمع 2 څو کې؟ ما درته ویل چې دا عدد بیا جمع کړئ، څو کې؟ 9، 1,491. بعدی اعداد هم دی 1 او 21 ضربی علامه دلته کار ترغلی 21 ضرب په 1، 1 ضرب په 1 کې 1، 3 ضرب په 2 کې 8، او 3 او 2 چې جمع کړئ څو کې؟ 15، 651. دا د دوو خانو دو خانه‌ای اعدادو ضرب و. اوس به درته د 3 خانه‌ای اعدادو د ضرب لنډه څو ثانیه‌ای طریقه هم در زده کړم. دا څه رقم کې؟ لکه مخکې 502 ضرب په 306، لکه مخکې 2,000 په 6 کې لومړی، 5,000 په 3 کې، یو دا لیکئ او وسط یې خالی پرېږدئ، منځ یې خالی پرېږدئ. 2,000 په 6 کې 12، 5,000 په 3 کې 15. اوس څه کړئ؟ اوس دا 3 خانه‌ای دی، لږ تفاوت لري. 15,000 په 6 کوئ، هر عدد چې شا
15 په شپږو کې څو کېږي 10 جمع 2000 په دریو کوئ 2000 په دریو کې شپږ 10 او شپږ جمع کوئ څو کېږي شپږ دېرش په وسط کې منځ کې لیکئ موږ لاسته راوړل چې 502 ضرب په 300 شپږو کېږي 1,53,612 بل عدد په نظر کې ونیسو چې 1,503 دی لکه مخکې اول د یکها خانه ضربوئ 3 په 2 کې کېږي 21 1 په 5 کې کېږي 15 1 په 3 ضرب 2 کې 3 جمع 15 په 2 کې چې ضرب کړئ 15 دېرش دا مساوي کېږي په 15 دېرش او 3 څو کېږي 8 دېرش 8 دېرش راوړئ دلته دو په منځ کې لیکئ هغه عدد چې موږ ته لاسته راغی څو دی 3,821 نتیجه یې که تاسو دا ډېر اوږد ضرب کړئ عین نتیجه لاسته درسي تاسو لطفا امتحان کړئ اوس به بیا 3 ضرب په 15 کړو 415 ضرب په 203 او 2 ضرب په 4 کړو 3 چې ضرب په 15 کې ضرب شي کېږي 15 2 چې ضرب په 4 شي کېږي 8 اوس به 4 په 3 ضرب کړو 3 په 4 کې کېږي 12 جمع 2 په 15 کې کېږي څو 10 او 12 دی کېږي 22 په دلته ولیکئ هغه عدد چې موږ لاسته راوړ څو دی 2,215 تاسو امتحان کړئ حتما دغه نتیجه ته اخلئ خدای دې وکړه چې ښه مو زده شوی وي د لوستو د ثانیو په ترڅ کې د سوالونو او د ضرب د سوالونو حل انشاءالله په نورو ورځو کې درته د تقسیم د جذر او د مربع د سوالونو د حل په ثانیو کې در زده کوم خدای دې وکړه چې تاسو په امتحاناتو کې ښه نتایج لاسته راوړئ درسونه هم د خپلو ملګرو سره شریک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ ښه ورځ ښه وخت درته غواړم خدای مل شه